تعمیر جوړ شو، جمعیت ړنګ شو. دا چې څنګه ولې دا مهمه ویډیو ضرور تر اخره وګورئ. له هندوانو څخه په غصب شوي ځمکه د جمعیت ګوند مفشن تعمیر جوړ شو، خو د داخلي کشمکش له وجې تشکیل ړنګ شو. د پنجشیر او بدخشان په جګړه کې راګیر جمعیت د ځانځانۍ په یوې بلې لانجې کې همګیر دی چې کلونه یې سوری د جمعیت په داخلي تشکیل خور و، خو بالاخره رسوا شو. د برهان الدین رباني تر مرګ وروسته جمعیت د همدې داخلي اختلافاتو له وجې منتخب رئیس ونه شو ټاکلی. د سرپرستۍ په انتخابي شورای په 2 ټاکنو کې د جمعیت په نوم امتیازات ترلاسه کړل، مګر په 3م ځل ټاکنو کې په ورکړل شوي برخې قانع نه دی، او ځکه خو ظاهرا صلاح الدین رباني له عبدالله لار جلا کړې ده. صلاح الدین رباني د خپل پلار چوکۍ خپل میراثي حق بولي، خو عطا محمد نور هغه بې تجربې سیاسي تنکۍ لوبغاړی بولي او ورته غاړه ښودل خپل توهین ګڼي. هغه اسماعیل خان د مشهور علي په لحاظ دغه چوکۍ خپل حق حسابوي او په دې منځ کې په حکومت کې عملاً په استازیتوب ټول امتیاز عبدالله ته حساب شوي دي. له عبدالله سره د نور ټاکنیز جنجالونه او د عبدالله او صلاح الدین رباني د کورنۍ مقامونو توپیر دغه جنجالونه ژور کړي دي. هاخوا د مسعود کورنۍ د خپلې قرباني تر ټولو ښه امتیاز د دې ګوند مشرۍ بولي او په حکومت کې د عبدالله له لوري د دې امتیاز په انحصار سخت ناراضه دي. عبدالله چې د بون له کنفرانس وروسته تر ننه د جمعیت په نوم د حکومت په اډانه کې داخل دی، د دې ټولو امتیازاتو ښه بدیل خپل ځان او شاوخوا ټوله حلقه ګڼي. د سیاسي پاشلتیا په وروستۍ پوله ولاړ جمعیت د شخصي عقدو او امتیاز طلبي په تلک ناست دی، نه پرې پاتې کېدلی شي او نه ترې ټوپ وهلی شي. ډېری د عبدالله توطیه بولي چې غواړي خپل ګوندي داخلي رقیبان په یو بل ووهي او له اوسني ادرسه وکولی شي ان په راتلونکو ټاکنو کې هم په حکومت کې خپله لوړه چوکۍ تضمین کړي. خو یوه خبره روښانه ده چې په دغسې حلقه کې راګیر ګوندیان څه ډول کولی شي د افغانستان د سرنوشت ټاکلو دایه پر مخ یوسي، څومره یې په عمل کې ثابتولی شي او څومره په واقعیت کې توانېدلی دي. د بدخشان او پنجشیر په میراث اوښتي ګوند څومره د نورو قومونو ځایولو وړتیا لري؟ ځوابونه یې واضح دي، خو تر هغه مهم بحث دا دی چې حکومت له دغسې پاشلو ادرسونو سره څنګه معامله کوي. له نورو سیاسي ادرسونو سره د جمعیت توپیر همدا دی چې هر ښاخ یې له حکومت خپل امتیاز اخلي. دوی په یوه وخت کې هم حکومت دی او هم اپوزیسیون، هم د پخلا برخه خوري او هم د مرور. د دوی ټولې لوبې نه قومي دي، نه ګوندي دي او نه سمتي، خو د دوی له دایرې وتلي بل هر حرکت د خپل سیاسي هدف برنامه بولي او لاس یې تر هر چا له ډیورن هم ښه اوښتی شي او واشنګټن ته هم ښه رسیدی شي. دوی هم غازیان دي او هم شهیدان دي، خو د دوی له دایرې بهر مړه او پړه دي. درنو لیدونکو ډیره مننه چې دا ویډیو تر اخره ولیدله. که دا ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ، د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو په لوی او بخښونکي خدای مو سپارم. الله مو مل شه.